غزل دی چې په نن وخت کې چې زما او ستا یاري ده په نن وخت کې چې زما او ستا یاري ده او ته خبرې زما څومره ناچاري ده په نن وخت کې چې زما او ستا یاري ده او ته خبرې زما څومره ناچاري ده او د ژوندون هره لمحه مې ستا په نوم ده د ژوندون هره لمحه مې ستا په نوم ده او ستا په زړه کې ما د پهاره غداري ده مننه او هر رواج او خپل پردی دی زما وروسته هر رواج او خپل پردی دی زما وروسته او ما ته مخکې ستا د مینې بیماري ده ډېره مننه کم سړی چې دلته راشي نو خمار شي کم سړی چې دلته راشي نو خمار شي او معاشره دې جوړه کړې خماري ده مننه کم سړی چې دلته راشي نو خمار شي او معاشره دې جوړه کړې خماري ده او زه په مینه باندې ځکه ښه پوهېږم زه په مینه باندې ځکه ښه پوهېږم د مینو مې تل کړې ریباري ده مننه او چې خانان دي نو په خپلو برخو ناست دي چې خانان دي نو په خپلو برخو ناست دي او د غریبو برخه یاره سرکاري ده مننه د پښتون جنت په سیمه باندې خدایا د پښتون جنت په سیمه باندې خدایا ترهګري ده ترهګري ده او ترهګري ده او چې د ننګ پښتو غیرت نه خبر نه دي چې د ننګ پښتو غیرت نه خبر نه دي او مونږه کړې د هغو سره یاري ده ډېره مننه او زه زهیب په تنهایۍ کې ځان ته وایم زه زهیب په تنهایۍ کې ځان ته وایم تا په ژوند کې کړې څومره جواري ده ډېره مننه ما د جنگ صفونه کړم ما د جنگ صفونه کړم د امن اعلان وکړم څوک د سولې لمونځ کوي چې زه اذان وکړم څوک د سولې لمونځ کوي چې زه اذان وکړم ما د جنگ صفونه کړم ما د جنگ صفونه کړم د امن اعلان وکړم څوک د سولې لمونځ کوي چې زه اذان وکړم څوک د سولې لمونځ کوي چې زه اذان وکړم جنگ د او یو هورو سردار دی سر تورې کړې جنگ د او یو هورو سردار دی سر تورې کړې جنگ نور مې پرېږده جنگ نور مې پرېږده چې لږ رحم په ځان وکړم څوک د سولې لمونځ کوي چې زه اذان وکړم څوک د سولې لمونځ کوي چې زه اذان وکړم ذکر د یو ښکلي مې په هر آیات کې لوستی دی ذکر د یو ښکلي مې په هر آیات کې لوستی دی زما چې خبره پرې زما چې خبره پرې د خدای او جانان وکړم څوک د سولې لمونځ کوي چې زه اذان وکړم څوک د سولې لمونځ کوي چې زه اذان وکړم خار مې ادیره شوه ادیره تر خار لویه شوه خار می ادیره شوا ادیره تر خار لوی شوا نور بپا پردی جنگ کې نور بپا پردی جنگ کې لا سمره تاوان وکړم څوک د سولې لمونځ کوي چې زه اذان وکړم څوک د سولې لمونځ کوي چې زه اذان وکړم
شور د ژوند ژغورنې چې د پیغلې وړانګې اورما شور د ژوند ژغورنې چې د پیغلې وړانګې اورما مړنې په قبر باندې مړنې په قبر باندې غږ د ارمان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما خدای به مې درویش روښانه غېږ د سولې ډکه کړي خدای به مې درویش روښانه غېږ د سولې ډکه کړي غږ د پیغلتوبه یې غږ د پیغلتوبه یې په هر یو افغان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما ما د جنگ صفونه کړم ما د جنگ صفونه کړم د امن اعلان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما او څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما ډېره مننه ډېر مهرباني د غزل نه مخکې دغه دوه شعرونه چې د راتلو سره مو داسې خوشحالۍ شوې تاسو ترې ډالۍ د راتلو سره مو داسې خوشحالۍ شوې لکه ورک انسان چې راشي په اختر کې او پس له مرګه به هم دغه یاران غواړم پس له مرګه به هم دغه یاران غواړم او ربه بیا که دې پیدا کړم په محشر کې ډېره مننه او غزل دی چې سحر د یو ماښام د بل او سبا بیا د بلې سحر د یو ماښام د بل او سبا بیا د بلې او زما وطنه در نظار شم تا کې څه خواږه دي مننه سحر د یو ماښام د بل او سبا بیا د بلې او زما وطنه در نظار شم تا کې څه خواږه دي او چې ستا له تخته راګزار شي پښتونخوا ته راشي چې ستا له تخته راګزار شي پښتونخوا ته راشي او بیا په هر ګام وایي والله چې پښتانه خواږه دي ډېره مننه او د یو بېوسه پښتون ځوان د نوکرۍ سوالو د یو بېوسه پښتون ځوان د نوکرۍ سوالو د وخت چارواکي ورته وایي تا کې څه خواږه دي او دلته د امن د نغمو د ختمېدو دپاره دلته د امن د نغمو د ختمېدو دپاره او یو سندرغاړي ته چا وویل چې رانجه خواږه دي او یو ځل دې راشي زموږ چم ته د میلمه په حیثیت یو ځل دې راشي زموږ چم ته د میلمه په حیثیت بیا به په جار چغې وهي دا خلک ښه خواږه دي ډېره مننه او د چا خبرې وي شکرې دا منم زهیبه د چا خبرې وي شکرې دا منم زهیبه او د چا د خولې نه راوتلې هم تراخه خواږه دي ما د جنگ صفونه کړم د امن اعلان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما